په ژوند کې په درې شیانو باندې هیڅ کله هم مه شرمېږه، که نه نو د پښیمانتیا نه پرته به نور هیڅ هم په لاس در نشي. لومړی دا هر هغه کار چې کوې ته ترېنه خپله حلاله روزي پیدا کوې، په هغې هیڅ کله هم مه شرمېږه. دوم دا کله چې ستا والدین ستا په ځوانۍ کې د زړښت عمر ته ورسیږي نو د هغوی په خبرو او د هغوی په ناستو ولاړه باندې هیڅ کله هم مه شرمېږه، ځکه دوی د دنیا او د آخرت خزانه وي. الله تعالی فرمایي کله چې موږ انسان ته ډیر عمر ورکو نو د هغه جوړښت سرچپه کوو. په سپینګیریتوب کې لکه ماشوم داسې شي. آیا د دغه حالاتو په لیدو سره دوی نه پوهیږي؟ او دریم دا چې هیڅ کله هم په خپل حق غوښتلو باندې مه شرمېږه، ښایي که هغه ډیر کم وي. هیڅ کله هم مه شرمېږه، که نه نو د پښیمانتیا نه پرته به نور هیڅ هم په لاس در نشي. السلام علیکم.